السلام علیکم. کله چې ستاسو په بدن کې د میګنیشیم کمی راشي نو یو څو علامات په راښکاره کیږي. دغه علامات چې کله راښکاره شي دې مطلب دا دی چې ستاسو بدن کې د میګنیشیم کمی دی. نو اول د علامات ښیم، بیا ورته د میګنیشیم کمی لپاره دوايي ښیم او ورسره داسې غذا داسې خوراکونه هم درته ښیم چې هغه تاسو استعمالوئ نو انشاءالله ستاسو بدن کې به د میګنیشیم کمی نه راځي. ګورئ په لومړي نمبر به تاسو پریشانه یې، ټینشن کې به مطلب څه وجه به موجود نه وي پریشانه کیږي به هیڅ وجه به نه تاسو فاینانشلی هم سټیبل یې، مالي حالت مو ستاسو صحیح وي، کورنۍ مسلې به هم نه وي، تاسو به داسې ښه ښکاره خفګان نه وي، خو د هغې نه باوجود به تاسو خفه کیږئ. نو چې کوم خلک بغیر څه د وجې خفه وي یو خو څه وجه موجود وي، څه نه څه مسله وي، اخو ځان له خبره شوه. خو چې کله وجه موجود نه وي او تاسو خفه کیږئ، پریشانه کیږئ، د دې مطلب دا دی چې ستاسو بدن کې د میګنیشیم کمی دی. په دویم نمبر باندې چې چا بدن کې میګنیشیم کمی راشي نو هغه به د انسومنیا ښکار شي، یعنې بېخوابي وي، خوب به ولې نه ورځي، په ټایم به وده کیږي، بیډ ته به ځي، هغه به کټ کې څملي، خو ډډې په ډډې به اوړي خوب به ولې نه ورځي. چې کله تاسو له روزانه خوب نه درځي بغیر څه د وجې نه، کله سړی پریشانه وي خوب ونه کړي ځان له خبره ده، خو چې روزانه تاسو څملئ او وده کیږئ نه، ډېر په ګرانه وده کیږئ، خوب مو په سکون نه وي، د دې مطلب دا شو چې ستاسو په بدن کې د میګنیشیم کمی دی. په دریم نمبر باندې چې کله ستاسو بدن کې د میګنیشیم کمی راشي نو ستاسو به یاداشت کم شي، حافظه مو کمزوري شي. یو خو د عمر تقاضا وي، انسان کله عمر سیوا شي 50-60 ته ورسي نو بیا لغونتي یاداشت کم شي، خبرې ته هیریږي. خو چې په ځوانۍ کې یا تاسو ینګ ایج یا ځوانۍ کې تاسو او هغې نه باوجود تاسو نه خبرې هیریږي، یا چې کوم طالب علمان وي سټوډنټان وي هغې ته سبق نه یادیږي، هر څیز ته هیریږي، نو دې مطلب دا شو ستاسو بدن کې د میګنیشیم کمی دی. په څلورم نمبر باندې بې ترتیب دړکن یعنې هارټ بیټ چې کوم دی، د زړه درزېدل چې کوم دی هغه بې ترتیبه وي، کله به تیزیږي کله به نارمل کیږي، په مزه کیږي. نو تاسو به ټسټونه وغیره مو کوئ، ایکو مو کوئ، هغه کلیر راځي، صفا وي، د زړه څه مسله تاسو نه وي، خو هغې نه باوجود تاسو د زړه دړکن درزېدل هغه نارمل نه وي، نو دا هم د میګنیشیم د کمي علامات دي. دغسې د زړه کمزوري ورسره وي، کوم خلکو زړه ډېر زیات کمزوري دي، د زړه پټۍ کمزوري وي، تاسو ډاکټر ته لاړ شئ، هغې تاسو ته ایکو ای سی جي وغیره وکړي او درته ووایي چې یاره ستاسو نور څه مسله خو نشته، خو زړه مو کمزوری دی یا پمپینګ صحیح نه کوي، نو دا هم د میګنیشیم د کمي علامات دي. د میګنیشیم د کمي علامات یو دا چې هاضمې مسلې به ډېرې زیات دي، یعنې هاضمه به نه راځي، خېټه به کله نرمه وي کله به سخته وي، کوم خوراک تاسو کوئ او په تاسو نه لګي، نو دا هم د میګنیشیم د کمي علامات دي. بل چې کوم خلکو کې د میګنیشیم کمی وي نو هغې ته به کنسټیپیشن وي، قبض به وي، خېټه به مسلسل سخته وي او دوی چې وکړي ټیک به شي، خو چې دوی پرېږدي نو بیا به یې خېټه سختېږي. نو د قبض یو وجه چې کوم ده هغه د بدن کې د میګنیشیم د کمي وجه هم ده. بل د کومو خلکو د پټو دردونه ډېر زیات دي، ملا یې درد کوي، خپې دردونه کوي، دا اوږې ډېر زیات دردونه کوي، خاص کر دا ایریا چې کومه ده د سټ دا پټې، بی پی هم سټیبل وي، څه نور څه مسله هم ورته نه وي، هغې نه باوجود دا پټې ډېر زیات دردونه کوي، نو دا هم د میګنیشیم د کمي علامات دي. دغسې د اعصابو کمزوري یې چا وي، د مغزو کمزوري وي، د پټو کمزوري وي، دا څومره کمزوري چې ده دا هم د میګنیشیم د کمي علامات دي. بل د چا په بدن کې سنسناهټ کیږي یا بدن یې میږي کیږي، داسې وایي چې یاره ما ته دا خپه چا وګروله یا دا ګوته راته چا وګروله وتښنوله، خو چې وګوري داسې خاص وي نه، خو چې کله ستاسو دا بدن کې سنسناهټ کیږي، داسې تخنیږي غوندې، نو دا هم د میګنیشیم د کمي علامات دي. دا خو د میګنیشیم د کمي علامات شو. که چېرې ستاسو بدن کې دا علامات د کې لږ موجود وي یا ټول موجود وي نو بیا تاسو له پکار چې تاسو په اول خو داسې وکړئ چې تاسو خپل غذا کې تبدیلي راولئ، یعنې داسې خوراک استعمال کوئ چې هغې کې د میګنیشیم وافر مقدار موجود وي. د میګنیشیم د کمي پوره کولو لپاره سپلیمنټ هم راځي، تاسو د ښې کمپنۍ سپلیمنټ واخلئ، میډیکسټرو ته لاړ شئ، د میګنیشیم سپلیمنټ ورته تاسو یاد کړئ، د میډیکسټرو ورته، نو هغه هم تاسو استعمالولی شئ، 1 میاشت 2 میاشتې پورې تاسو د دې استعمال جاري ساتلی شئ. خو که چېرې تاسو ټیبلېټ وغیره استعمالول نه غواړئ او غواړئ چې موږ د خپل خوراک نه د میګنیشیم کمی برابر کړو، چې کوم صحیح طریقه همدغه ده چې تاسو خپل خوراک هغه داسې کوئ چې بیلنس خوراک کوئ، برابر خوراک تاسو کوئ، نو انشاءالله د ویټامین کمی به تاسو بدن کې نه راځي. هغې کې یو څو خوراکونه داسې دي چې هغه تاسو روزانه خوراک کوئ، نو انشاءالله څو ورځو کې دننه به تاسو د میګنیشیم کمی برابر شي. ګورئ په اول نمبر په دې کې دی دالونه، چې کوم قسم دالونه وي، یعنې چڼه، لوبیا، دال ماش، زیړ دال، سپین دال، څومره دالونه هغې استعمال تاسو کوئ. دغسې مونګپلي چې کوم دي هغه که تاسو کچه خورئ که پاخه خورئ نو هغه د میګنیشیم یو ریچ سورس دی، میګنیشیم کمی ډېر سره برابرېږي. که چېرې تاسو له جیب اجازت درکوي نو کاجو او بادام دا یو بهترینه ذریعه ده د میګنیشیم د کمي برابرولو، خو هغه ډېر زیات ګران وي، د هغې اسانې ذریعې چې کوم دي پمکین سیډز دي، یعنې د کدو زړې هغه هم ارزان دي، تاسو استعمال کولی شئ، د پلو خوراک کولی شئ، لوبیا، چڼه شوله، پالکو ساګ تاسو خورئ، دغسې روزانه 2-3 دانې کیلې خورئ. نو چې کله دا غذا چې کوم ما ذکر کو دا تاسو استعمالوئ نو بغیر د دوی استعمال به تاسو د میګنیشیم کمی برابرېږي، چې د میګنیشیم کمی مو برابر وي نو دا چې کوم علامات دي دا به انشاءالله نه ظاهریږي او تاسو به صحتمند ژوند تېروئ.
امید دی تاسو به دا ویډیو خوښ شوي داسې معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ زما دعا ده الله پاک د ټولو بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي سره زما آمین الله حافظ